د سواد د خوازخیلي تحصیل په تاریخي کلي چمتلې کې سل کاله زوړ جومات اوس هم په خپل زوړ حال کې موجود دی. د خاورو ګټو جوړ د جومات اول اخون بابا او بیا سل کاله مخکې د دې کلي مشرانو جوړ کړی و. د جومات کې د لرګي زیات استعمال شوی دی او د جومات محراب، ستنې او نور لرګو باندې د هغه وخت هنرمندو ګلکاري کړې وه چې اوسني هنرمند یې کتوله اوس هم دغه جومات ته ځي. د 14 کلو لکه کاریګرو په دې کې کار کړی دی. 14 کلو لکه نمبر یې به نو کلي کې څومره ترکاڼه دي نو هغو کار کړی دی په دې کې. او ما سره خصوصي په دې سبل بانډۍ کې چې په دې دغه کې چې کم چمتلې کې چې کم ترکاڼان دي کاریګر نو هغو راسره هم په دې کې کار کړی دی. ګلکاري ما یوازې کړی هغه هم د ګل کاریګر خو ګلکاري ما یوازې کړی او مرامت کې راسره هغه لکه دغه شامل. او د دې تنظیم ایگزیکټیو ډایرکټر وایي چې موږ د داسې لرغونو اثارو حفاظت کول غواړو. د کلي مشران وایي چې پخوا به د جومات د حجرې دپاره هم استعمالیدو او د کلي فیصلې به په دې جومات کې کېدې او دا جومات به د مسافرخانې دپاره هم استعمالیدو او مسافرو به دلته شپې کولې. وایس اف امریکا ډیوه چمتلې سوات.